صلی الله علیه وسلم. الحمدلله پشتون، ازبک، هزاره، افغان گپان است. کل ما که گفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله، کل ما یک پیغمبر اطاعت میکنیم، از یک خداوند اطاعت میکنیم. این گپ ماست. این پل به نام چی است؟ پل پنج پیران کورابا پنج پیران ولسوالی شتول. بله ولسوالی شتول. خب میریم یک عکاسی میکنی، اجازه است؟ بفرمایید. خیر. مینوالو ډیر شایسته پل ده، ډیر شایسته اوبه روانې دي شاته. نو خوندور ځای د افغانستان مال چینل لارې تاسې وینئ. چینل خامخا سبسکرایب کړئ. چی راغلی؟ پنجشیر ته. چیرې؟ چی راغلی؟ ساعت دیر ده؟ بس. چی راغلی؟ پنجشیر ته راغلی. اصیل خان ماشاءالله. اوبو ګورئ مینوالو، خوندورې اوبو. جسیزو سلامونه یو ځل بیا راورسېدلو. شاته خو داسې وینئ د پنجشیر ولایت مرکز ته. نو دلته ویډیوګانې کو، مخکې هم ځو، مخکې څه کیسې دي، نو ملتیا وکړو. بس څه خوندور سیند، څه خوندورې اوبو. تا سره مخکې ما ولیدل کوم نه؟ هلته هغه بل څوک لکه سي ښه یاستئ؟ طبیعت له کوم ځای له خیره؟ د کندهار سره غلی یم. د خیره دلته په پنجشیر بد وظیفه ده. وظیفه ده. خوشحاله یې؟ بیخي خوشحاله یم. پنجشیر داسې خاص یو شی راته ووایاست چې خو داسې خاص دي؟ کندهار هغه نه لري، پنجشیر یې لري. پنجشیر خو بس دغه یو ځای نامې دی، شوبه لري، ښه هوا ده، ښه شینګیاوې لري. شینګیاوې لري؟ بس بیخي ښه خلک یې هم دي. موږ خو ښه ګزاره ورسره کوو. نو بیخي علیده خلک دي. خلک یې خواږه دي؟ خلک یې ډېر خواږه خلک دي. خو دا دی چې موږ په خبره په اول سر کې نور سره پوهېدو، نو چایکت چې ډېر راڅه خوښ شو که نه؟ او زه خدای دې خیر کړي، خدای دې دغه هم د دې وطن خلک دي. بخښه د افغانستان خلک دي. نو چې دلته ولاړ موږ به چیرې ځو؟ خو دغه خپل وطن مو د خپل دا بل د پنجشیر پل دی، دغه عمومي رود دی. دا ځوان څه نومېږي؟ دا هلال. هلال نومېږي؟ ته راسه هلال ورور، ته راسه قاري صاحب، ته راسه. نه راځئ؟ ولې نه راځي؟ دا ولې زه دومره لرې جسې راغلی یم، ته نه راځې به قاري صاحب؟ دا خو نه کېږي. ښه خو به یې قاري صاحب؟
زه شکر ښه یې هوا څنګه ده هوا هوا خو ډېره ښایسته هوا ده ډېره خوندوره هوا ده ماشاءالله کواره دې د ښایسته سوی دی نور یې اخیستی دی پنجشیر کې قربان مسم نو ډېر خواږه وطنوال دوستانو مخکې ځو وطن در باندې وینو خلک یې وینو نو ملتیا وکړئ زه خیرې الله پاک خیر درکړي نو ته د کوم ځای تا ځان زه د پکتیکا یم قربان الله پاک دې راوله نو اوس دلته راغواړې چې په دا پنجشیر کې معنا دغه وکړي دا د پنجشیر د اوبو ښایست د خلکو ښایست ویډیو یې وکړي معنا ویډیو یې بیا دا خو د نور مملکتو دپاره یو دغه دی چې دی کوي څنګه دی یو ښار دی معنا نه د افتخار دی چې افغانستان ښایست لري افغانستان کې ښه خلک شته افغانستان کې مینه محبت شته که څنګه نو الله پاک دې زموږ ستاسو روزي کې افغانستان خو ټوله بیخي مهم ځای دی نو چې موږ ستاسو جنت دی جنت کار ورته وکړو محنت کار ورته وکړو یو وکړو خدمت یې وکړو یو آباد اوسې قربان اوسه نو انشاءالله مینهوالو په چکر باندې راوتي یو زه داسې بیا د ښار په خوا د مسعود خاک ته م ورځو اوریم خلک به ډېري انشاءالله کیسې ډېرې دي نو چینل تعقیب کوئ ملتیا وکړئ دا هارود راسه چی راغلی زوی دا مې وراره ده راوستی مې ده پنجشیر ته له خیره نو کیسې ټولې د ده سره دي ښه نو ملتیا وکړئ نو زموږ والد صاحب محترم هم راغی اودس کې اکا اودس وکړه نو جمع خدای تیره په فامیلي چکر باندې راغلي یو الله تعالی د افغانستان شاد باد لري امین امین الله دې موږ کې اتحاد اتفاق پیدا کړي شنور نو مینهوالو پدر وویلې چې خدای دې دا وطن جوړ کړي اودس کې وصل خیره دی به اودس وکړي ماشومانو مې یې خوا ته بیایو ثنا دې څنګه یې ښه مینهوالو د ویلوګ مطابق باندې ویل یو ځای دا وینې څومره خوندور سین ده اټ از بیوټیفل هغه پل ده هغه پل ته ورځو نو ملتیا وکړئ ګوره ونه ولیځئ راځئ نو دوستانو دغه د پل ته راورسېدلو خیره اوس دا پل ته لاره له کومې خوا ورغلې ده موږ هم نابلده یو اوهو د ده خو جغلا ښایسته ده داسې وګورئ دا پل ده خدا د کوم وخت ده د کوم زمانې ده دا دغه دي چې نو مینهوالو دا پل باندې یو څو شاټونه اخلو وطن ده خوندور ځای دی ما ته خو واقعا خوند راکو نورې کیسې ټولې دلته دي پنجشیر ولا بیخی شایسته جای ده بیخی حد زیاد شایسته ای از کدام جای است بیادر کمش معرفی کوی یا کجا میای از کجا میای یا او از سرچشمه خواواک و پریام خب پارنده خب دره میای یا خب از 4-5 قل میای کجا روان هستی ما خانه از کجا آمدی به نماز جمعه بودم بیشک والا خواندی نماز جمعه خواندم دعا کردی با وطن دعا کردی یعنی با وطن خب مجبور هستی دعا کنی دیگه آره؟ سر نمیشه که بیکار هستیم آمدی خدا این وطن دیگه جور کنه بله، این وطن خدا. که جور شوه دیگه هر جای کار است خب که تا زمانی که جور میشه خدای رب معلوم است از پرده قلب چی میآید خدا جور کنه آباد باشی خوشحال سورو قربان دیسم نو مینهوالو دا د موږ خوږ وطنوال څه کیسې مو ورسره وکړې لږ مو ولیځئ او قلم یې ونه ولیځې نو دوستانو دې خوا ته رالو څوکه دوستانو دا وړه غوندې د غواښو سکۍ ده ویې ګورئ تیدیت
پنجشیر ته راغلي یو پنجشیر دره باندې مې ډېر زړه ښه ده په دغه اوبو باندې مې داسې طبع برابره ده والله او بالله لکه جنت فردوس منځ ته چې د راوستی یم ډېر پرې باندې خوشحاله یم ای پنجشیریانو دغه نعمت قدر وکړئ او ډېر قدر یې وکړئ او ډېر قدر یې وکړئ دا یو الهي نعمت په تاسو باندې الله تعالی نازل کړی که موږ پکتیکا ته راسئ وچه خشکه ما 2 کاله عمر ده په تباهي او بربادي کې تېر کړی دی د څه شي موږ اوبه نه لرلې نور دا اوس نظام او د خلکو چې دا اړه هیله لرم او توقع ځینې لرم چې موږ د یو د پلتو بند لرو که چېرته راته راوتړل شي یا کار پرې باندې وشي ډېر الله شکریه کابل زنده‌باد پنجشیر زنده‌باد او بلال جان زنده‌باد خلک جان خبرې مو اورېدلې څه یې وکړې چطور هستی برادر؟ سلام علیکم خوب هستی؟ شکر الحمدلله جای کدام جای است؟ اینجا بازارک از ولایت گفته میشه این کاریا جینا؟ فوربر فوربر؟ فوربر فوربر آها چی خاص داره این فوربر؟ والا خواست دیگه نداره او داره باغ داره باغایش هم میوه دار میوه هم نیست خوش شدیم ما هم خوش شدیم همچنان آباد باشی شما هم آباد زنده باشید یه هم گل هم نکنم اول از پنجشیر دیدیم بسیار خوشحال است بسیار اول وار است ما بسیار خوشحال زنده باشید خداحافظ کلمه اوبو ګورئ مینهوالو خوندورې اوبه داسې ځو دا ټانګونه وینئ دا د روسانو دي ټانګونه دا د اکا د کوم وخت دی دا ټانګونه روسانو د وخت دی مینهوالو پنجشیر کې یو یوازې مې هم فیملي سره راغلی یم خو بیا همدلته څوک نه دا وینې دا مڼې دي وړې دي وړې دي اوس نو داسې مخکې توتان هم دي دلته دا وګورئ زردالو دي زردالو ونه به م لیدلی که به نه یې م لیدلی دغه دا یې ونه ده نو په باغ کې ګرځو موږ مینهوالو دلته خواږه خواږه وطنوال دي پیدا مې کړو نو انشاءالله کیسې ورسره کو فارسی راست فارسی چطور هستی برادر؟ سلام علیکم برادر جان خوب هستی صحتمند جانک جور بخیر هستی دې خواته راسته څنګه یې ورو خوب هستی جانک جور بخیر خیر و خیرت قراره کراری شکر فضل خدا بخیر باش اینم اینجا هستی؟ نه خودم از ولایت کابل هستم امروز برای چکر برای تفریح اینجا آمدیم به تفریح آمدی؟ بله اندیوالا امرای اندیوالا میشه یک ذره گلاس هم خریدیم پر کردیم دیگه می طرف آره گفتیم استاد خیر است خوب است دیگه بتونیم اندیوالا را کمش معرفی کنی این برادر ما شفیع الله خودش شفیع الله زمین خود پنجشیر است از ولسوالی نوام بختور چی خوشبخت است که از پنجشیر است خوب هوا نمت زندگی خاص بسیار آب و هوای فکر که آب و هوای بسیار یک صاف آب و هوای لذت بخش فکر تقریبا یک هفته میشه ما خودم یک هفته میشه که میشه است ما نزوج مرا آمدیم یعنی میشه میایم و میرم دیگه و مت بیخی راحت میریم راحت میایم دیگه امنیت است امنیت بیخی تامین است خدا اینی جنگ و جنجال ای را ختم الهی آمین ما می دوباره میکنه که وطن ما آرام باشه کلیگی یک امت جناب محمد صلی الله علیه وسلم الحمدلله پشتون ازبک هزاره افغان گپا نیست کل ما که گفتیم لا اله الا الله محمد رسول الله کل ما یک پیغمبر اطاعت میکنیم از یک خداوند اطاعت میکنیم این گپ ماست خدا یار
بخیر باشی برادر. زنده باشی. زنده باشه شما حاجی بیادر. صاحب تو چطور هستی؟ شکر الحمدلله شما خوب هستید الحمدلله. بخیر هستی ورکه مایک ورکه. جان و جور است څنګه د پنجشیر کې هوا څنګه ده؟ سوتان ستا میوه هوا دیگه اساسا طبیعت هوا بهتر میشه خوبتر میشه دیگه فعلا موسم گیلاس است از موسم گیلاس خلاص میشه موسم توت میشه بعد از اون زردالو سیب است این چیزا موسم از هوای دیگه خوب هوای معتدل است یک سوال بفرما اینم اینجا که ما آمدن ما را دیدین شما خوش شدین یعنی خوش شدیم ما هر مسلمانی که دیگه میاد تفریح ما بسیار قدر عزت میکنیم میگیم یو مثال میمونای خاص هستن قدر عزت ما میگیم قریه از همیجا از بعد ما از این منطقه هستیم خب این منطقه به نام چی است؟ این منطقه به نام اوداوه اوداوه. بله خب زنده باشی بیادر. ولسوالی رو فعلا گیلاس داشتیم به این بیادرها فروخته میشه یا میبرن کابل یا دوجه میفروشن حالا جمع کردن بسته بندی کردن رفتن کابل بخیر میبرن زنده باش. بیادر خوب هستی؟ خیر و خیرت قرار کراری ای ربی اجازه است اینجا؟ بفرما نام مبارک چی است؟ نام نورشاه نورستان نورشاه نورشاه آه. نورشاه چطور هستی بیادر؟ شکر فضل خدا بخیر آمدیم است ما خو آمدیم اینجا چکر زدیم خب پنشیر رفتیم خب کار حالی خوب نمیفهمی جای چی نام داره این جای؟ اینجا اونابا نام داره آنابا اونابا کم ولایت مربوط کیزی؟ مربوط خود پنشیر است پنشیر است؟ آه. یعنی حال ما از پنشیر خارج نشدیم نه نه اینجا نه هستیم. این در ولسوالی دومش هستید خب از این میری پیش ولسوالی رخه است از رخه ولایت ولایت آه. کامیاب باشی زنده حالی باش چی سلامت میکنی؟ کچالو است چیه؟ این کچالو خاک پیش میکنه خب او کی است و پدر ماست میه خب حالی خوش میه شده امرای تو کیسه میکنی خب فهمیدی؟ خوش شده ما دیدنش راسا که راسا خب تفریح اومده اینجا تفریح آمدیم چکرها را زدیم خب خوب کرده وقت توت می آمده که توت پخته میشه حالا خبر نبودیم این یک 10 روز بعد دیگه بخیر توت پخته این میشه پدر ما مسافر است آمده خب ما گفتم که بیا چکرم زنیم خوش شده ما دیدنش خب خوب هستی بخیر ساعت خوبه بخیر هستی جور هستی شکر فضل خدا بخیر باشی زنده باشی اومدی چکر بخیر والا با چکر پنشیر دیدیم بسیار خوشحال است بسیار خوب آب داره بسیار خوب مردم است خب مردم میمون نواز آبش زنده باش کل چیز زنده باش بخیر باش زنده باش سلامت امرای چی گپ میزنی خب بسیار خوب خاطر بدو سنم لجوا غریزم ستا ورورم لج معرفی کو ستړی مست ورور سلامت باشی آباد باشی جان جور بخیر قراری جان که جور است حتما خیر و هستی خیرت قرار کراری شکر بخیر نام باشی مبارک. آرام باش نام من سیدالله سید الله جان چی میکنی سید الله جان اینجا اینجا بیل میزنم این کردای کچالو خاک پیش میکنیم پیسه دار هستی که پیسه مایسه داری یعنی مایسا داریم کمتون خرچی مرچی میشه خلاصه خب روزگار میچره بچه مچه یک دو تا یک دارم ما دو تا داری دو تا بچه دارم ما خب دختر که بچه چی است دو تا بچه دو تا بچه دو تا بچه شک بر خب حال بیل میزنی حال بیل میزنیم کردای می کچالو با که خاک پیشش کنیم شوره بزنیم خاک پیشش کنیم باو بزنیمش دیگه چی شاندی دیگه کچالو است دیگه چیز داری گندم دیگه گندم هم هست اینجا پیاز هم هست یعنی شفتل است همین چیزا کش کردیم آباد باشی خوش آرام باشی سلامت باشی خوش شدیم دیدیمت خیر ببینی آرام باشی سلامت باشی